راځو د شکلونو ډلبندۍ طریقې ګورو. موږ سره د شکلونو د ډلبندۍ لپاره څو طریقې دي. یوه طریقه چې دلته یې وایو هغه ده د زلو له مخې، زلې له مخې د شکلونو ډلبندي کول. راځو دا شکل ګورو. موږ که چیرې دغه مستقیمه کرښه وګورو، دې کونج نه دې کونجه پورې راغلې ده، دا یوه کرښه، دا کرښه، دا د دې یوه زله ده، دا یې دوهمه زله ده، دا یې درېیمه زله ده، او دا څلورمه. ښه، دا څلور زلې لري. دلته راځو، دا یوه زله، دوهمه زله، درېیمه زله، او دا یې څلورمه زله. دې شکل ته وګورو، نظر دې شکلونو ته دا لږ څه توپیر لري. دې کې که موږ مستقیمه کرښه رسمه کړو، دې غوندې کونج ته نه رسېږي، ځکه دې کې کونجونه نشته دی. نو دا دایروي غوندې شکل دی. نو دې ته موږ لیکو چې صفر زلې، صفر زلې او صفر کونجونه، یا زاویې چې ورته وایو، صفر زلې او صفر کونجونه. راځو دا ټولو ته لیکو. موږ ګورو دې کې یو کونج، دوه کونجه، درې کونجه، او دا څلور کونجه. نو دې کې څلور زلې او څلور کونجونه. همدارنګه دې شکل ته راځو، ګورو څلور زلې خو موږ مخکې شمارلې وې، دا کونجونه یې شمارو، یو کونج، دوه، درې، او دا یې څلور. معنا دا چې دا څلور زلې او څلور کونجونه، دې ته هم صحیح خبره ده. راځو دې شکل ته، دا خو موږ کتلی چې دا ګرد غوندې شکل و. دلته راځو، دا شو یوه زله، یوه، دوه، درې، او دا یې څلور. کونجونه یې شمارو، یو کونج، دوه کونجه، درې کونجه، او څلور کونجه. موږ وایو چې دا شکل هم څلور کونجونه لري او څلور زلې لري. ټول شکلونه بیا یو شان دی. لکه تاسو چې دا ګرد شکل ولیده چې دا دې کې نه زلې شته نه کونجونه شته دی. همدارنګه دا شکل که تاسې وګورئ، دا یو شکل، دې کې موږ لرو چې دا یې یوه زله، دا یې دوه زلې، او دا درې زلې. دې کې درې زلې دي. موږ سره کونجونه یې که وشمارو، نو یو کونج، دوه کونجه، او درې کونجه. نو لیکو چې دې کې درې زلې او درې کونجونه دي. دا یوه طریقه وه. دوهمه طریقه یې دا ده چې دا شکلونه د زلو د اندازې له مخې ډلبندي کړو. وګورو چې دا ټولې یوه زله د بلې سره مساوي ده که نه، ټولې زلې یو بل سره مساوي دي او که نه دي. که چیرې موږ راشو او دې شکل کې وګورو، دا زله که چیرې موږ په نظر کې ونیسو، دا یوه زله، او بیا دا زله وګورو، دا دواړه یو بل نه ډېر سره څنګه دي، بدل دي. دا لږه اوږده ده او دا لنډه ده. دا یو ډول دي چې زلې سره مساوي نه وي. خو دې کې وګورئ، دا زله او دا زله تقریبا داسې نږدې دي سره او اندازې سره یو شان ښکاري، او دا هم، او دا څلور واړه زلې دا سره ټولې مساوي ښکاري. دا شو. دلته که راشو وګورو، دا هم، دا زله دا مساوي ده له دې زلې سره، او دا مساوي ده له دې زلې سره، دې سره. که چیرې دې شکل ته وګورو، دې کې هم دا زله دا مساوي ښکاري له دې زلې سره، او دا مساوي ښکاري له دې سره. نو د اندازو له مخې هم په دوه ډلو دي چې یو کې زلې سره مساوي وي او بل کې زلې سره مساوي نه وي.